السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو ګرانو محترمو ملګرو، الیاس عقیل در سره مخاطب یم. سجاد علي سجاد را سره دی چې د یوسفزۍ پښتو ادبي ټولنې سوات تنظیم سره تعلق ساتي. ډېر ښه شاعر دی، ښه ملګری دی. غواړو چې دوی نه یو غزل واورو، نو یو دوه شعرونه ورته ډالۍ کوم. د دوی شعرونه دي چې پردی وطن و چې غرمو به مې ملا وسېزله، پردی وطن و چې غرمو به مې ملا وسېزله، ما به د کلي د چینار نامه په خوله واخیسته. د مینې راز مې پټ ساته خو آخر پاتې نه شو، د مینې راز مې پټ ساته خو آخر پاتې نه شو، په زنکدن کې مې د یار نامه په خوله واخیسته. سجاد علي سجاد صاحب له بلنه ورکوم چې خپل غزل شریک کړي. ډېره مننه کوم ثاقب صاحب. د غزل مطلع عرض ده. جی ارشاد. د ژوند په لار کې راته دومره حادثې ښکارېدې، د ژوند په لار کې راته دومره حادثې ښکارېدې، د ژوند په لار کې راته دومره حادثې ښکارېدې، لکه تیارې چې به په وړاندې د ډیوې ښکارېدې. ډېر زبردست. ډېره مننه. د ژوند په لار کې راته دومره حادثې ښکارېدې، لکه تیارې چې به په وړاندې د ډیوې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، خود به مو شپې ورځې جانانه بې مزې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، خود به مو شپې ورځې جانانه بې مزې ښکارېدې. او شعر د ثاقب صاحب په تماشه کې راته مخامخ ولاړه چې وه، په تماشه کې راته مخامخ ولاړه چې وه، په تماشه کې راته مخامخ ولاړه چې وه، په تماشه کې راته نورې تماشې ښکارېدې. ډېره مننه. په تماشه کې راته مخامخ ولاړه چې وه، په تماشه کې راته نورې تماشې ښکارېدې، په سانحه کې مړ و لاش مې ورله نه پېژندو، په سانحه کې مړ و لاش مې ورله نه پېژندو، په سانحه کې مړ و لاش مې ورله نه پېژندو، خدا جامې راته د زوی د تن جامې ښکارېدې. ډېر خیر، بیا ووایه. ډېر ښه شعر. ډېره مننه. په سانحه کې مړ و لاش مې ورله نه پېژندو، خدا جامې راته د زوی د تن جامې ښکارېدې. او چې دا سپوږمۍ د څوارلسمې وه د ستورو منځ کې، چې دا سپوږمۍ د څوارلسمې وه د ستورو منځ کې، چې دا سپوږمۍ د څوارلسمې وه د ستورو منځ کې، کنه دا توې په همزولو کې دغې ښکارېدې. ډېره مننه. چې دا سپوږمۍ د څوارلسمې وه د ستورو منځ کې، کنه دا توې په همزولو کې دغې ښکارېدې. او ما د رواج مخې ته نه کوو اظهار د مینې، ما د رواج مخې ته نه کوو اظهار د مینې، ما د رواج مخې ته نه کوو اظهار د مینې، ما ته ترې وروستو جوړېدونکې مسلې ښکارېدې. بیا وایه دا شعر. ډېره مننه. ما د رواج مخې ته نه کوو اظهار د مینې، ما ته ترې وروستو جوړېدونکې مسلې ښکارېدې. او ما په تدبیر د قام حالات بدلول دوی نه منل، ما په تدبیر د قام حالات بدلول دوی نه منل، ما په تدبیر د قام حالات بدلول دوی نه منل، دوی ته حالات د تقدیر شوې فیصلې ښکارېدې. ډېر ښه شعر. دا مو ووایه. ډېره مننه. ما په تدبیر د قام حالات بدلول دوی نه منل، دوی ته حالات د تقدیر شوې فیصلې ښکارېدې. او د دې غزل مقطع د ثاقب صاحب چې د خیال وزرې دې سجا د چا تړلی نه شوې، د خیال وزرې دې سجا د چا تړلی نه شوې، د خیال وزرې دې سجا د چا تړلی نه شوې، که اسیر هر څو د حالاتو د پنجرې ښکارېدې. بیا مخته ووایه. ډېره مننه. د خیال وزرې دې سجا د چا تړلی نه شوې، که اسیر هر څو د حالاتو د پنجرې ښکارېدې، چې مو ترمنځه غرونه غرونه فاصلې ښکارېدې، خود به مو شپې ورځې جانانه بې مزې ښکارېدې. ډېره زیاته مننه. ملګرو، دا و زموږ سره سجاد علي سجاد صاحب چې ډېر ښه غزل مو ترې واورېدو. ډېره زیاته مننه دوی کوو چې موږ له وخت راکړو، خپل غزل یې را سره شریک کړو او تاسو سره یې ملګری کړو، ډالۍ یې کړو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله په امان.